الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم دروجه میاشت رالا داغی متعلق یو سو ضروری خبر استاسو مخ کې عرض کول الله فرمایي چې هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي كتب عليكم الصيام پر شوه د پتاسو باندې روزه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرشوه او په هغه خلق باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شي نو روزه په تمام امتونو باندې فرض وا دار چا شان مناسب روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خله بندولو تنوي روزه به دار شي نسی دسترګو بم روزي غلط کار تب پکې نه ګوري د غوګونو بم روزي غلطی خبره به پکې نه اوري د خپو بم روزي غلط زینو تب پکې نه زئی د لاسونو بم روزي غلط سيزونه تب نه اچي نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وي روزه د ټولو سيزونو نامه بعض ائمه تر دې پوری لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو پردي بده او اله د خپل مفادو د پاره نو په دې روزه ماتي خلبهم چې د په غلط شی باندې نه استعماله جبابا په غلط شی باندې نه استعماله دا احتیاط بم کوي د روزي میاشتې ته رمضان وای رمز په عربي لغت کې سوزول ته وای یو شی چې بل شی سوزي د ته رمز وای علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه یې خېدا چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزي ونیوي نو د یو سمیاشتو گناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزي په ښه احتیاط سره ونیسو څنګه چې روزه فرض ده داسې 15 وخت منظم فرض ده څنګه چې روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره حجم فرض ده روزه فرض ده داسې چې پیسې ور سره زکاتم فرض ده روزه فرض ده داسې چې بل سره دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درک نه لګي نو هغه سره امدادم فرض دی دا وره که یو محله کې یو کور به پښمنی روزونی و یو کور الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لګي که پروژه کې یو غریب رو جماعت نو او په تا پته ولګیدا او دا غرو جماعت نشتا او تا ول درو جماعتي بندوبس نکو الله به پټول محله جهنم ته بوز او دې ته نه وای چې روزه مونږ او راشد شپه اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غړډه څه چل دی ختم شو ختمونو نخلتي زمون بیړه تبا ده زدر ته پیمان وایم او بیا درته پیمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دي او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم چې د قبر حال به معلومولو چې دې مړي باندې لاندې سال دي او دواړه بزرګانو چې کومه اديره ما ته خودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا دې ټوله اديره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشاله شي دا ټوله اديره کې مړي چې دي دا ناس دی او وخت ته غسیږي لګیا په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چا چاړه دا سلان در راځي بیا به دا غوخه ورته جوړ شي بیا بدر نه تیکا پری دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي وخت ته غسیږي لګیا تاسو چې مړی حق کې پاجیره کې څه کوي ا د مړي وارث تر رضا د خدای د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه دا به مړ کېده وای تاسو چې رضا د خدای نه دا د خندیر بچی به مړ کېده او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسه رضا د خدای دا دوا به یاد کی دې نه کی خپل چې دی واخلی التدی کېګ دی خد سنبال کا بیا در نه لیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا د خدای شاپ ګورستان کې مرگ دے پسر دے میرا فقیرا شتب اخر پزڑ توگیر آخر بلارشی مرگ دے پسر دے میرا فقیرا شتب اخر پزڑ توگیر آخر بلارشی ددی جائگیرا غشنی والے لرت کمان کے
داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پسې پسینه ننوځي یو کپ میاش پسې ننوځي یو کپ هفته پسې ننوځي د ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخ 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یې وکړو چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ داسې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار کا چې راتلې څه دې راوړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدی څه غوټه در سره وه څه دې راوړي خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وي داسې 2 لاسه به تیزې که نه څه وړي خو نه ځان نو عزیزانو پړومبی شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بے دینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلې نه بارو او داسې کېنی چې کېنی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې سا کیدا و دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها ها لا ادري والله کزه خدای پیژ دا پیژنې دا څوک دی والله کده خدای پیژ اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وای چې رسول الله نه پیژنم ستا بسادي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلا څنګه وا داغه غاښونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه ویل شي څو داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې څو قسمه وو ویل شي لاسونه څنګه وو پلار اتلل څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به د کړی او په دې نقشه به مینه الا باغه فوټو چې اوسته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو ته به وایي چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته څوک خو نو ته به وایي چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته څوک خو نو څه به وایي چې دا پلانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې نه هغه خط او خال پیژندلی نو به وایي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او ما په د ایمان راوړ نو ملائکه به ورته وي صدقتا ته رښتیا وې مونږ ته وړاندې نه پته وا چې ته هم داسې وې او چې ته وې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم ا ملائکه به وي خبيثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وا چې ته هم داسې وې نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه پسترګو خودلې وا ول په مخیره تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیرې ته وګوره افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیرې ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوتی د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناس دي تاسو سره د احساس وي جما چې خېله دغه بصالي التقبر به یو سټماري زوی برازي او دا دوا بیان کو او بیا چې متبر راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې زبیداسونی خدا دوا بیان کو دا داسې کی اشاره کم زیته وکي استامړې چې شوی د زما ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دا حرام دي د مړی خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی تلار نشم ګیلای نشته ځکه چې ما خپل مړی ته تر وخت نه نو زور کې خپل کار ستا واده ته قدر نه رالم په ما دي سګي ده نه زما دي خړلې ده او نه ستا خرمه زور کې خپل کار خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسي وی چې څوک بم راټینګولې دی وجنا سوچ کوي روزه
دا الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي. په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سے بوي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسیس بوي. هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی. کته پټاو خرم چاته پته باندې نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نور ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل و، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي، ا مزدور بس نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانه داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سبالا ټول رعیت ته روټي وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده. وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانه راکړي. چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانه راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټي کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کی. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زمانہ او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملایي. یا الله چې د الله لاس بسنګي. یو روایت دا چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زمانہ او د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم. الله وی د روزه په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم، یعنی زبر د روزدار شه په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي. اسی وایم یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا خو روزماتي د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کمزې اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې درو جماعتي وختي او د چارو جماعت نه دی به تباہ شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي، څوک به چایو پاتې نشي. نو تبوي چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. ته یو سړی راته بل ورته ځان له چې سکړیا به بل ورکو کینه د ګډي بچیا ته ځان له سکړي او غټه واخه به پخ کړی، ټیپر به پکې چوری، چټنی مټی به دغه ځان له سکړي. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیس. دا دواړه خدای جوړ دواړو روزه ونیو چې روزه ونیو چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو حضرت علی د رو جماعتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي. رو دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کوغیره بار ور د چا غنی کبه وکي، مولا به وکي، یا به پیر صاحب وکي، یا به ګیراور صاحب وکي، یا به اتی صاحب وکي، د چا مور به وکي. زبردست یو سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخام بیا سقجور قجوري وغیرہ تیار کړي. بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټه درک نه لګ. بیا حضرت علی ارسوچت کو باره بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو. نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه. مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلی دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي. تاسو په ایمان وای زبې وکم تاسو به په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې کو. بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو د روټه درکم نه لګي. بیا ارسوچت کو قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن را چې دا په وفا په نظر ولې وکړه
چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به په ټوله دنیا خور او بیا روټۍ وخوروله په چا؟ په مسکینانو، یتیمانو، اسیرانو باندې. او بیا ورته وایي څه؟ انما نطعمکم لوجه الله، روټۍ مې خدای دپاره در باندې وخوروله، لا نريد منکم جزاء ولا شکور، بدل در نه غواړو، نه شکریه در نه غواړو، خدای دپاره هم در باندې. نفلي روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره. اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې به دا سروې کوئ، څوک بې چایو پاتې نشي، څوک بې روژه ماتي پاتې نشي، څوک بې پښمني پاتې نشي، کینې ټول علاقه به په الله ونیسي. دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې حج ته ځان سره جیب کتري بوزي، دی ورته ناست دي او هغې ټوله ورځ د حاجیانو نه جیبونه کټ کوي. یو حاجي راشي چې ما دومره پیسې رانه ورکې شوې، یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې، بل راشي دومره په مکه کې. یعنې دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تللی وم او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کېښود، زه په مونځ ودرېدم او زه ورته اوس په مونځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه، نو مونځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوې. نو عزیزانو زما عرض دا دی چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مه په دې تمه کېږئ چې جومات له د یو کجوره راوړه 50 کروړه کجورې ثواب دی او پکوړې دې که راوړې او دومره ثواب دی پکې. دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې خونه درو منډلې شي او جهنم ته به دې روان. پکوړو میکوړو خبرې نشته، تاسو خیال را پردی حق عمر له بیړه تبا او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ ښځې نه راپرېږدي که څه چل دی؟ یعنې امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجه راځي جومات. دا به هم سبا د جنت ټیکهدار څه علاج به یې کېښوغه. یو ښځه وه لور یې مړه وه زمونږ په مالت کې، نو هغې پې ژړل. نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں، بچڑی میں کس کس نو رواں، ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں. څوک څوک بجار نو ټول غر اسې دا د جنت باس ما ستاسو مخکې شروع کړی دی، شاید چې دا ما غلطي کړې ده، ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره. یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت که دا ټول پاکستان ستا شي، ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکې، نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه. وګورئ په سورت رحمان ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې په ګناه قادر شو، په ګناه ودرېدی او زړه کې دې وویلې چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوې، ګناه باندې دې قدرت راغی او رستو شو. نو الله وایي دې سړي ته به انعامي زه 2 جنته ورکو چې په ګناه قدرت راغی او ګناه نه رستو شوې، انعامي 2 جنته به ورته ورکو. په دې جنت کې بچئ فیهما عینان تجریان، یو 2 چینې به یې پکې چې داسې به جاري وي چې سترګې به په کتو ورته په خوند نه مړي، میوې به پکې سي. فیهما من کل فاکهة زوجان، د هر قسم میوې به 2 قسمه. بیا دلته د خاورو بوجۍ کې درته تکیا نه نصیب کیږي، هلته به څه چلي؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیا به والی وي د جنتیانو په فرشونو باندې تکیا به والی. لکه دا دلته زه باجوړ ته تللی وم نو خان سره چې میلاو شو، نو هر یو سړی به چې راتلو څادر به یې ځان لاندې کولو، په ځمکه به کېناستو. خان کټ کې ناستو، نو دی په کټ کې نه کېناست. زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ. خان خو خان دی که نه خان، زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي د وچې خانان، په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي. نو ما چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د کټ نه خو چار دې ښیي ما ته یې غږ ونه کړو. هر یو چې راځي څادر ځان لاندې په ځمکه کې، ما یو نه غړي غونډه پوښتنه کړه دا څه کوئ؟ ویل دلته چې خان کټ کې ناست دي نو مونږ نه شو کېناست، دا د خان بېعزتي ده. او هغه داسې متکې ته ډډه والې وه، داسې لاس کړی و. ما نه یې تپوس کولو څنګه یې مولانا صاحب خیي د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم. شته ستاسو علاقه کې خانان که نه؟ شته که نه؟ داسې خبرې څنګه یې داسې خبرې کوي. یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي، څنګه یې؟ ما ویل خیم
خیمه ولی ما خو درنه تپوس کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تپوس څنګه کې څنګه یې نو باجوړ نه چا غزرا تختیدل بیا نه امتلې دا څه په غضب وړي نو دلته تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي اول د بچکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی دی جنتی پاغ فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خموشنو غټو نوي وجنل جنتین دان بیا دا جنت نعمتونه به څنګه ای دا به د سډاډه والی کېلا خورم هغه بوټه با کېلا په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي استاد خلیله به کېلا تیار وروړي تابلا سونه داسي انار خورم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به وروړي داسي مهرباني په دې ټول کائنات کې چرتشتا په دې ټول کائنات زما عزیزان بیا په توې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی را تپیش نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خستوي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت خادمان به دومره خستوي چې تو ورته وګوري نو تبوي چې د ملغلري نه چا تار ويسته دی یو د بل د پاسه ټکیاوي دومره خسته به لکه ملغلري اوس خو خستواله اوس مونږه خسته نه یو نو خادمان بل او بیا چې د چا خادمانی داغه د شکل ته وګوري تاسو دار اورز د اخبار کې ګوري کنه دا د ملک حکومت خلق چي دي دي بوتاړونو ته یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ ګوري زمون شکلونه څنګه دي ورځ چې تیری هر مخ نه د سړي زړه توري د چهره نه د نور بناوټ ختميږي بل هر سړي نه شوتر جوړيږي تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړ دې خوشاله په میلیونو ګرځ په چار شکل در مخامخ کیږي یا به پوزا بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه په څه تندر بوالي د جنت خادمان بداسي چې زار ایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګورئ نو ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټکي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق جامع څنګه غوستي جامع به غوستي د شنور خم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاور من فضه پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمان د زرو نو چې په کم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرېګړي دي یا روټای پکې تیار ده پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګوره هغه روټای نه به موړ شي کنه وای کنه خلی هم ټکی نه دي نسې پتا مو ورته ناسي دي بس په پړ جنت ته ورننه وځي خادمان به داس یا الله ترحم چې غلامان او خدمتگار د جنت بداسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خلی وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبر نم خلګي ته خدا خپل خله دی یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې او داسې د سری ورته کی خان بوش لوري د خوار کفله کې غل نیولي وای به ورته کنه ها او الله څوي ولا خلوف فم صائم اطيب عند الله من مسك دروجدار د خله وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبر نم خلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې دا الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان په کار خداو چې دا الله یو مهرباني یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا افریدي قوم دی نو
اپریدی چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کی نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لکواړ ته ورغلی نو تحصیلدار به ورته راپاسېدلی ورغاړې وته به یو پملا بیا ولا ټاپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې راغله ناصر او ته په کورسۍ کې راپورته شه ورغواړې ورته و په دې ملې وټپاوله و بیا راته وویل چې په دې کورسۍ کې تشریف کې نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه وایي چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي په کورسۍ کې کښېنه اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چرته تاڼې ته لاړ شي تاسو ټول تېر وي ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی ما ته معلوم دی تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست علیکم ته چلئ اوس تا خړوس نه زړه بوټ خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه او لا چې ایس ایچ او صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی شیخ ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا شیخ ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه شیخ ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دا دنیا به پتا مینه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري مسقال ذره تاسو خیال تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیسټه پاس کې تله او چې ورشي نو چټ پولی کې چې دا چټ دنه ورکه چې پلانې خان راغلی دی تاسو را مو څنګه افسر د دوانو نه نو ته ورته بار ناشته و انتظار زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغلی نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې هر دلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وجی اطلاع ورته مې د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوسه نیخ پیول د یو نه یې نو الله د لکونو کړی چې د یو شوي لکونه بستاس دار سه بستاس نو یو الله پرې خېده الله تاسو پرې او په قیامت کې بم دا چلو شي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغله او زما قانون تغییر کړو او پرې خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریق او هیر میکړي چې تا زهیر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او د الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکړ غرق شوي کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته خبره کړو چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکو یو روایت دا ده چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي الله و استاد روزي په بدل کې به زدر کړل کېږي زبستاش اندازو کوي چې د یو روزي په بدل کې الله بستاش نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو وکړي هرڅه نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکي او یو ټکی می پرور ولای واوري چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت پر ورځ بالکل نه بخلي کی یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خورلې وي دا به نه بخلي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلي دا ځټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبدالآباد د پاره د سړی بیړه تبا شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس مگر شیطان انکار ولار پات الله ته تاسو کو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک چې ما ته حکم وکړو چې سجده وکړه تاولې ونکړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه
شوی دی او دی د خټې نه پیدا دی زه څنګه درته سجده وکړم خدای وی ښه تا زما په مخ کې دا زه ولې ووایې الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کړی باغې پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې اون کتو د دنیا غن کا نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک کچ هلاک خدایم هلاک چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړي دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخای په پاکستان کې چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوستا بنګيږي یو افسر وخای چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوست یو افسر وخای چې هغه د پاکستان جامع اغوست په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګړی او په کړی چا سره وړي هغه سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراتی مزي چرچی کوي خریس کی عیش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کېمای نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ جونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانو تخلق دې ناسور روخیجه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړه هغه بیلیبل کیس وکیل پیسې والی دغه ورپیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکار توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سید سے امتحان تابع نه لګ الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجان په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی ناغله وای په قیامت کې سپیشل دو جنت ملوش او من دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت پروردگار عالم چې دی هغه په اراده باندې او په اراده کې بیا الوب کیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې اونکړه نو دا ګناه به لیکل کیږي او کله نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا په خشوه او تپاتې شو نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل دا اراده دې وکړه چې پلانې سړې نن وړو ورته دې ملو شي غریب دې کور ته ورزم چې د وړو پیسې ورکم چې روټه ځان لرو او لاره کې څه واقعیا په خشوه ورنه راغی نو دا نیکی دې الله پاک لیکلي عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دي خدا د دې اراده خرابې دي نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نکي نو نه لیکل کی او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نکي نو دا نیکی لیکل کی سره د بے پروايي ذات سره د بے نیاز ذات الله پاک انسان ته سره سمره کرم کړي